ملګرو سلامونه مې واخلئ. تهذیب ریډیو زمونږ د تهذیبونو امانتګر، زمونږ د لفظونو جادوګر او بیا په تیره زمونږ د ډیرو درنو خوږو ملګرو مشرانو هغه ټاټوبې چې وخت تر وخته دلته مونږه خپل ادبي هلې ځلې مخ په وړاندې وړي دي، دلته مونږه د وطن د ولس د خبرتیا خپرونې مخ په وړاندې وړي دي، او بیا چې کله هم زمونږ ضرورت شوی دی نو د تهذیب ریډیو دروازې مونږ ته لکه د خپل کور د دروازو خلاصې وي. زه مننه کومه د ډېر قدرمن د لوبو د خبریالۍ یو ډېر لوی نوم دی، هسې هم د شعر او ادب یا زمونږ د ژوند د هر اړخ یو ډېر خوږ نوم ایاز رضا صاحب، هغه زمونږ د تهذیب ریډیو او دا ټولې چارې مخ په وړاندې وړي. زمونږ لطیف ورور هم ډېره زیاته مننه کومه، وقاص سحر مننه کومه، फैसल मरवत से रागले दे जमुंगा डेरा मुहतरमा सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद है और दरे सर सर मारिया जमुंगा डेरा कदरमना डॉक्टर कदीर साहब और जो सुमरा मलगिरी रावण शिविरी दानन चे जमुंगा वंडरा दादा डेर कदरमन जमुंगा यूसुफ एहसास से घूमरा है सरदर डाले दर तब पंड खपली मिने द दारो तणम चे मजदूरे लकन बल वतन तजे राशा द आयाज रजा से सोचे जमुंगा वड़ो सर लुके द लोयो सर लोई د هر چا سره د هغو د فکر مطابق خبره مخ په وړاندې وړي، د هغو د زیږون ورځ مونږ مانځو. زما لخوا زمونږ د ټولو ملګرو لخوا دې ورته ډېر ډېر مبارک وي. خدای دې وکړي چې داسې ورځې بیا بیا راشي، ځکه چې داسې خلک په دې نړۍ کې پیدا کېده دا د انسانیت ګټه ده، بیا په پښتنه منطقه کې پیدا کېده دا د پښتنو ګټه ده، بیا په صحافیانو کې یا د براډکاسټینګ په دنیا کې زیږېدل دا د براډکاسټینګ او د صحافت ګټه ده. او ایاز رضا صاحب ترې دا شعرونه ډالۍ وي چې د حسن په تعریف باندې هیڅوک متفق نه دي، خو زه چې تا ته ګورم ویم ښکلا به داسې وي، او زه نه ګڼم چې دا سکڼه به عمر هم زړه کي مین به یې سپین ګیری شي، خو دا به داسې وي. خپل یو څو خبرې شریکې کړې د کوربه په حیث ډېره مهرباني آپ سره افغان صاحب. حقیقت ته چې نن یو زه خپل واده په ډېر زیات خوشحال وم، یو زه نن ډېر زیات خوشحال یم. په د ما سالګرې کولو مقصد صرف دا و چې د ملګري راټول شي او په را روانو 2 کالو کې دا ممکنه نه ځکه چې روژې وي نو بیا چې ته 4 کاله پس میلاوي وو هسې د خوشحالۍ محفلونه راجوړول د موږ لپاره یوه ښه خبره ده. پښتانه هسې دلته خو نه داسې نور انټرټینمنټ ذریعې شته، خو بس په همدا باندې خپلې خوشحالي زیاتوو. دا ټول فیصل مروت صاحب شو یا تاسو شو خپله یا روبینا پا شو یا ما نور ملګري زیل کاسمیټک سی ای او صاحب راوړو، سهیل صاحب ورته نور ملګري دا ټولو دا خپل ما کور خلک دي. زه ډاکټر صاحب ته ډېر زیات خوشحال شوم چې دوی دلته راغلي دي په د خاص موقع باندې او بیا ماریا په ډېر شارټ نوټس باندې دلته راغلي. دوی ډېره مهرباني، تاسو ټولو ډېره مننه چې ما په خوشحالۍ کې تاسو راوړو. د خوشحالي مې ما سره یو په سله کړله دا زه کله هم هېره نه کړم. د تاسو د خیالات د تاسو د احساسات د څومره ملګري چې راغلي ما خو نور ملګرو ته ډېرو ملګرو ته ویلي وو چا سره ټایم وي چا سره نه وي. په هر حال انشاءالله تعالی مونږ ټول یو موټی یو او بیا افسر صاحب تاسو خو د مونږ فارمر جی ایس هم یو ټولو براډکاسټرانو مشري تاسو کړې ده، نو په کار خو دی چې تاسو هر یو براډکاسټر لکه څنګه مال راغلو هر څه ویډیو ځکه چې هغوی تاسو نه ډېر زیات توقعات دي. تاسو ټولو ملګرو ډېره ډېره مهرباني او شکریہ. آباد खुशहाल होना आपा बहुत मोहतरमा है हमारे लिए. अगर कुछ भी है आपके दिल में एयाज रज़ा साहब के लिए इस मौके के हवाले से तो काइंडली आप भी शेयर कीजिए. देखिए मुझे बहुत ज़्यादा आसान नहीं हुआ रेडियो को ज्वाइन किया, लेकिन जब इनकी तरफ से मुझे कॉल आई तो मुझे थोड़ी सी परेशानी थी कि पता नहीं प्राइवेट चैनल है आरजेस को या कॉम्पेस को कैसे ट्रीट करेंगे. लेकिन हालांकि हम यहाँ अकेले होते हैं, मतलब इस पूरे ऑफिस में 1 या 2 लोग होते हैं और ख़ासकर अकेली खातून का होना वहाँ थोड़ी सी परेशानी का बायस हो सकता है. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ आकर इतना खूबसूरत माहौल मुझे मिला. जब तक आपका बॉस उस चीज़ को प्ले के साथ नहीं चलता तब तक वो माहौल क्रिएट हो नहीं सकता. तो इनका ये बड़ापन है कि इन्होंने अपने स्टेशन का और उसको जैसे नाम रखा है तहजीब, अपनी तमाम तर तहजीब का ख्याल रखते हैं. अपनी जो पुश्तून रिवायात हैं कि तोरसरे का ख्याल रखना, उसको एहतराम देना, मोहब्बतें देना, तकद्दुस का ख्याल रखना, वो सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल हैं एंड बिकॉज ऑफ एयाज रज़ा. थैंक यू सो मच. وقاص से यो जुमला د ایاز رضا صاحب د شخصیت په اړه یو جمله خو یوه کې راټولول دا ګرانه ده، خو به هر حال هڅه کوو چې داسې ورته ووایم چې اول به ټول ته کلی وایم چې کوم د مېلمانه راغلل زه کاسمیټک سره او زه ته به ډېر زیات دا ووایم چې زما نه که د پوسټ چېرته د ژوند په هکله وشي د سلګو ژوند مې خوښ دی د ژوند په حق کې نه یم. دا خبردار ځکه کوم چې دلته نه مو ډېر څه زده کړل. ایاز رضا صاحب ډیکي راکړي دي، منډې مو وهلې دي
او دوی چې کوم دی ورسېدلي را پاسولي وو نو ډېره مننه کوم چې دلته ولاړ یم او ډېره مننه کوم چې تاسو دلته ګران وکړئ. ډېره مینه او احترام لطیف صاحب په یوه جمله کې به سمندر راباندې. آیا صاحب ډېر ډېر مبارک شه. راغلي مېلمانه دي دا د کومې ځای په سر ویډیوګانې مروت صاحب مثلا سهیل یوسف او زه چې څومره شارټ خبرې شوم دا به کمال وي. فیصل مروت صاحب جی ټول ډېر مهرباني دا ټول دا او زه ډېر مشکور یم. ډېر ډېره مینه او احترام. ماریا سر بس 18 سالګرد تاسو له یو بل بیا یوسف احساس صاحب نو زه خوشاله به یو شعر ویم چې د جهان په مخ به نه وي هسې تا غوندې دلبره پري رویه عنبر بویه سنبل مویه سمن بره. ډېر ډېر جی ایاز صاحب په رضا باندې. ډېره مننه صاحب هغه به څومره بختور وي چې تمامي عمر د ستاسو خوا کې وي. واه سهیل صاحب ډېر مننه سر ډېر ډېر مبارک شه ډېر ژوند درته غواړو څه چې یو هم ستاسو له وجې ډېره نه ابشار رضا صاحب په اړه یوه جمله. ډېر مبارک شه. خوشاله اوسئ. ډېر محترم ډاکټر قدیر صاحب زموږ سره د محفل دی. تاسو سره د دې څلور جملې ووایئ. موږ صحت سره تعلق دی. الله تعالی دې داسې صحتمند ساتي. موږ دغه بار په دغه موقع باندې ځکه موږ یې خبرو کو پښتنو سره د خوشالو مناولو داسې ایونټس نه وي. دا ورکوټ ایونټس چې یو بل پکې سړی وګوري د خپل سوسایټي د خلکو نه خبر شي. ډېره مهرباني. ډېره مینه او احترام. د مینې یو ټولګی علم دی د بلتانه سره تر شام پورې فوجونه. دا یو ټولګی علم به که چېرته په پاکه مثبته ښکلې او سپېڅلې جذبه باندې دا قافله مخ په وړاندې وړي نو زه په دې خبره باندې کلک باوري یم چې شکوې ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. زمونږه دغه یوه شمع به ځان سره په سوونو ذهنونه رڼا کوي. دا قافله به مخکې روانه وي. مخکې له دې نه چې ستاسو او د دغه تک سپین پوست کیک په منځ کې خنډ جوړ شمه دغه تیره چاړه به راځي په دې پسته سینه به د کیک راکاږو ده. نو ایاز صاحب تاسو راشئ دوربینا په آب آ جائے اور تاسو هم راشئ ماریا. ایاز صاحب زه خو یم چې د ټول مشرانو چې ټول راشئ ډاکټر صاحب لاس را دې خوا کې لاس پکې دی. ابشار رضا خیر راځئ اې د لاسونو پړقه. هیپي برثډے ټو یو هیپي برثډے ټو یو هیپي برثډے ټو یو هیپي برثډے ټو یو هیپي برثډے ټو یو. ډېره زیاته مننه کوم. تھینک یو سو مچ. الله دې داسې ډېره مننه. نور برثډے راوړي.